بسم الله الرحمن الرحیم. د درس نه مخکې تاسو ټول د خراغلاس وایم. تاسو پوهیږئ چې ټوډے از اور لاست ټاپک. نن زموږ تاسو اخري ټاپک دی او زموږ تاسو د چا خبره ای سی جی خلاصیږي. ښه راځو نن ورځې درس ته هغه ډرګ افیکټس دي په زړه باندې او بیا په ای سی جي کې د هغې تاثیرات دي، د دواګانو تاثیرات په ای سی جي کې. ډرګ افیکټس ان ای سی جي، په ای سی جي کې دواګانو تاثیرات چې کوم تاثیرات لري. دې کې ډېر زیات دواګانې شته دی چې هغه په زړه باندې تاثیر لري. موږ د زړه دپاره هم استعمالوو، بېرته په زړه هم اثر کوي او په ای سی جي کې خپل افیکټ لري. له هغې جملې نه یوه دوا چې ډېر استعمالیږي هغه ډایجکسین ده. ډایجکسین داسې یو دوا ده چې موږ تاسې د اریتمیاګانو دپاره استعمالوو، هټ فیلر دپاره استعمالوو. په هټ فیلر کې بهترین دوا ده. کله چې نور دواګانې افیکټ ورنه کړي، تاثیر ونه کړي، نو بیا موږ ډایجکسین استعمالوو. یا خصوصا کله چې اریتمیا جمع هټ فیلر وي، بیا پکې ښه دوا چې د هغه ډایجکسین ده. سپیشلی کله چې نیرو کیوارس یا نری کیوارس او جمع هټ فیلر وي، لکه مثلا سینس ټیکیکارډیا، سینس اریتمیا، همدارنګه اټرل فیبریلیشن، پی اس وي ټي او دا نور حالتونو کې موږ ناروغ ته څه ورکوو؟ ډایجکسین. صرف وي ټي، وي ایف او وي پي سي ګانو کې بیا ډایجکسین داسې په وایډ کې وارث اریتمیاګانو کې ښه دوا نه ده. نو ډایجکسین موږ ورکوو، خو کله کله داسې کېږي چې ډایجکسین دوز کله په ځینو کسانو کې هغه زیاتېږي. تاسو پوهېږئ چې د ډایجکسین د اطراء یا د لرې کول د بدن نه د لرې کېدو یا د الیمینیشن یا ایکسکریشن یوازینۍ لاره چې ده هغه کډني دی. او کله چې یو څوک کډني فیل وي او ته ورته نارمل دوز ډایجکسین ورکوې ورته که نه، نو هغه به څه شي؟ ټاکسیسټي ته به ځي، اوورډوسس ته به ځي. یا مثلا ډېر وچ کلک کسان لکه چې هغه لین باډي ماس وي او داسې ډېر چاغ نه وي او هغې ته موږ فل دوز ډایجکسین ورکړو، نو دی به اوورډوسس ته ځي، ټاکسیسټي ته به ځي. او یا یو څوک وي که نه چې هغه دغه وي اولډ ایج وي، بوډاګان وي، نو په دې طریقو په خلکو کې ډایجکسین ټاکسیسټي ته خطر زیات دی. نو په دې خاطر موږ دې ته الټرنیټیو دوا ورکوو، الټرنیټیو بله دوا. او که الټرنیټیو نه موجوده یا حتما ډایجکسین ضروري، نو موږ هاف دوز ورکوو، نیم دوز باید ورته توصیه شي، هاف دوز. نو دا مهمه خبره چې ځان سره یاد وساتئ. بل ځینې دواګانې چې هغه د ډایجکسین لیول لوړوي په وینه کې، تقریبا 100% یا 100% د ډایجکسین لیول لوړوي، 100% چې په هغه کې یو امیډارون ده، پروپاپینون ده او کوینیډین ده او ویراپامیل ده. نو په دې خاطر موږ تاسو ویراپامیل د ډایجکسین سره یو ځای نه ورکوو، موږ تاسو امیډارون د ډایجکسین سره یو ځای نه ورکوو، کوینیډین د ډایجکسین سره یو ځای نه ورکوو، پروپاپینون د ډایجکسین سره یو ځای نه ورکوو. که چېرته ورکو نو د ډایجکسین لیول په وینه کې 100% یا 100% لوړېږي او ناروغ ته سموم خواته ځي. نو اوس که چېرته ناروغ ته سموم خواته لاړ شي، دې کې به تاثیرات باید شي. تاثیرات دا دې موږ تاسو کتلی چې دا پی ویف ده که نه، دا د کیوارس شوه او دا د ټي ویف شوله. دا نارمل حالت دی. اول نارمل سره چې کله نارمل وایرس هم کوي، تاسو پوهېږئ چې اوس هم نارملټي په کوم ځای کې ده. نو مثلا که موږ ووایو چې کفایت چې پرون راغلی و حاضر و، نو موږ ورته د حاضرۍ دپاره په حاضري کې ټیک مارک داسې کوو. که چېرته موږ تاسو دا چیک یا ټک دا سرچپه کوو، داسې کوو او په ای سی جي کې داسې اسټي سیګمنټ راغی، اسټي سیګمنټ لایک ریورس چیک او ریورس ټیک. ریورس چیک معنی چې هغه څه کوي؟ ریورس یې کوي. نو دا به موږ ته ډایجکسین افیکټ راوښیي چې دا د ډایجکسین تاثیرات دي. دا به اسکیمیا نه وي، بلکې دا به ډایجکسین افیکټ وي. داسې اوس دلته اسټي سیګمنټ ډپریشن شته که نه شته؟ شته دی. دا اوس اسټي سیګمنټ ډپریشن دی، خو دا اسټي ډپریشن موږ تاسو ته اسکیمیا نه راښیي، بلکې دا اسټي سیګمنټ ډپریشن موږ تاسو ته ډایجکسین افیکټ راښیي. ګورئ دا ریورس چیک شو که نه؟ دا ریورس چیک شو. دا موږ ته څه راښیي؟ ډایجکسین افیکټ یا د ډایجکسین تاثیرات موږ ته په ای سی جي کې راښیي. او کیدای شي فرست ډګري ای بلاک ورکړي. فرست ډګري ای بلاک ما تاسو ته ویلو چې یو د فرست ډګري ای بلاک په اسبابو کې یو ډایجکسین دی. نو فرست ډګري ای بلاک کې څه شی راته؟ څه شی؟
پی آر انټروال پکې پرولانګ کېده. پی آر انټروال پرولانګیشن پکې راته مور دین 0.12 سیکنډ 0.1 سیکنډونه چې دا پی آر انټروال اوږدېده چې اوږد شي دا ته وایي فرست ډیګري بلاک وایي. دا بل تاثیر دی. همدارنګه ریتمیاګانې ورکوي. کېدای شي چې پی آر انټروال خو پکې هسې اوږدېږي فرست ډیګري بلاک ورکوي 2-1 بلاک او ریتمیاګانې وینټریکولر ریتمیاګانې دا شیان ورکوي. نو دا ډایجکشن تاثیرات دي. کیوټي انټروال پکې شارټ کېږي. دلته تاسو د شکل کې وګورئ. ریورس چیک اور ریورس چیک دی سی جی کې تاسو ګورئ ریورس چیک دا ټک مارک چې ورته شوی دی کې وګورئ ریورس چیک. دا موږ د څه ښیي ډایجکشن ټاکسیسټي یا ډایجکشن افیکټ. اورګانو پاسپیټ پایزنینګ نو کله کله د چا مطلب پوره نه شي بیا اورګانو پاسپیټ خوري. اورګانو پاسپیټ پایزنینګ نو دا څوک په غلطۍ کې او څوک په راستۍ کې دا وخوري اورګانو پاسپیټ. اورګانو پاسپیټ یو څه تاثیرات لري په زړه باندې په بدن باندې. دا پاراسمپاتیک سټیمولیټ کوي او د هغې له کبله سلج ډمبل ساین ورته وایي. سلج ډمبل نو سلج کې اس راغلی سلیویشن ال معنا لکریمیشن معنا دا لاړې زیاتېږي او افرازات زیاتېږي. سترګو نه اوښکې راځي. یورین کنټیننس وي. ډایریا ډیفورسس خوله کېږي. جے اپسیټ ایمسس او ډمبل ډي ډیفورسس ان ډایریا یورینیشن میاسس برډیکارډیا برانکوسپازم ایکسس لکریمیشن سلیویشن تقریبا هماغه سلج دی یا ډمبل یا سلج په دې شکل کې هم شته. دلته تاسو هغه ډمبل ګورئ چې ډایریا یورینیشن میاسس برانکوریا برانکوسپازم او ایمسس او لکریمیشن او سلیویشن او سویټنګ. نو دا په ای سی جي کې کوم تغیرات ورکوي. ای سی جي کې دا کېدای شي سینس برډیکارډیا ورکوي شروع کې بیا سینس ټیکارډیا ورکوي اس ټي ټي چینجز ورکوي بنډل برانچ بلاک او ای بلاک ورکوي سوپراوینټریکولر پریمچر بیټونه ورکوي او حتی کېدای شي چې اس سیګمنټ الیویشن یې ورکوي او کېدای شي وي ټي باندې تمامه شي وینټریکولر ټیکارډیا ورکوي. نو دلته یو څه ای سی جي ګانې شته. په دې شکل کې موږ تاسو اس ټي ټي چینجز ګورو. د اس ټي الیویشن یې پکې راغلی دي. اسټ ډپریشن هم راغلی دی. کیوټي انټروال هم پرولانګ شوی دی او وجه دا چې دی دا هایپوکلیمیا ورکوي. نو تاسو وګورئ اسټ الیویشن یې پکې شته او دې کې ساینس ټیکارډیا ته تقریبا ورنږدې دی. دې کې دې شکل کې که موږ تاسو وګورو المونیم فاسفایډ پایزنینګ دی پاس ساینس ټیکارډیا دا ولاندې چې موږ وګورو دې کې بیا نو وینټریکولر ټیکارډیا ورکړې وي ټي ورکړې ده وینټریکولر ټیکارډیا. بل کوینیډین ان پروکینامایډ انټي اریتمیک دواګانې دي. کوینیډین او پروکینامایډ دا انټي اریتمیک درمل دي. انټي اریتمیک درمل دي او موږ د اریتمیا په ضد باندې استعمالو. کوینیډین او پروکینامایډ دا هم په ای سی جي کې اوس تغیرات ورکوي. دا کیوارس پراخه کېږي. کیوټي انټروال اوږدېږي. ټي ویب حق کېدای شي فلیټ شي یا ټي انورژن ورکې منځته راشي. یو ویب پرومیننټ شي او دا مونومورفیک ویټي شاید ورکړي او یا ټورسیډ ډیپاینټ ویټي. ټورسیډ ډیپاینټ ویټي وینټریکولر ټیکارډیا دا هغه تاسو ویلي چې پولیمورفیک ویټي ده او ملیګننټ ویټي داسې خطرناکه ویټي ده. په دې شکل کې موږ تاسو ګورو چې ولټیج هم ډېر زیات شوی دی. کیوټي انټروال پرولانګ شوی دی. یو ویب ګورئ چې د یو ویب اخره کې ټي فلیټ دا یو ویب ښکاره شوې ده. دا کوم ته چې دغه شی راغلی دی ویکټر باندې چې دغه شوې ده دا یو ویب ده. بله دوا چې موږ تاسو استعمالو هغه امیډارون ده. امیډارون دا انټي اریتمیک دواګانې دي چې دا دوا موږ تاسو زیاتره وخت وینټریکولر ټیکارډیا وینټریکولر فیبریلیشن نه وروسته استعمالو. د وینټریکولر ټیکارډیا په سټیبل حالت کې او یا د ریسشاک نه وروسته موږ استعمالو. وایډ کې وارس کې ښه دوا ده خو دا فرست ډیګري بلاک ورکېږي. د کیوټي انټروال د پرولانګیشن سبب کېږي او دې کې ټي ویب سرچاپه ټي ویب انورژني پراخه ټي ویب انورژن تاسې ګورئ په دې شکلونو کې چې کیو خو د کیوټي انټروال په دې کې پرولانګ دی که موږ حساب کو زیات راځي.
دویم که موږ تاسو پی آر سیګمنټ ګورو هم اوږد شوی دی. تاسو په دا دویم لیډ کې پی آر سیګمنټ وګورئ ډېر اوږد دی. پی آر انټروال وګورئ ډېر اوږد دی. فرست ډیګري بلاک موږ ته راښیي او همدارنګه ټي ویب انورژن دي. د ویو نه واله تر 20 شپږه پورې ټي ویب انورژن شته دی چې دا د امیډارون افیکټ دی. دلته د کیوټي انټروال چې پرولانګ دی دي تاثیرات دي. دا ګوري کیوټي انټروال دی کې پرولانګ دی. پرولانګ کیوټي انټروال. بل ځینې انټي سایکوټیک دواګانې موږ ناروغ ته ورکوو. انټي سایکوټیک دواګانې لکه مثلا ولنزاپین او کوټایپین او دا شیان او همدارنګه فینوتیازین انټي سټامین دواګانې دي. ځینې ناروغان دا ورکوو. دا هم یو خپل تاثیرات او افیکټ لري. تقریبا دا ټول د هیپوکلیمیا په شان اعراض والا هم لري. ایسټي سیګمنټ ډپریشن دی او ټي فلیټ کېږي او یو پرومیننټ کېږي او کیوټي انټروال پرولانګ کېږي او کیوارس هم ورسره پراخه کېږي او پی آر انټروال اوږدېږي. ټول هماغه تاثیرات لکه د هیپوکلیمیا په شان باندې چې موږ مخکې په هیپوکلیمیا کې ویلې وه. دلته کوم شکل چې ګورو دا د ټي سی اے یا ټریسیکلیک انټي ډپریسانټ انټي سایکوټیک دواګانې دي. دا داسې یو ناروغ کیوارس وټ شوی پکې وی ټي ورکړی. ټریسیکلیک انټي ډپریسانټ د پایزنینګ له کبله د ای سی جي راغلی ده. بل عامه دوا د استعمالیږي دلته ډېر زیات هغه کونین ده. کونین نو دا د کوینډین خاندان نه ده او کوینین دا هم د کیوټي انټروال د پرولانګیشن سبب کېږي. نو په دې خاطر هغه ناروغان چې کیوټي انټروال پکې پرولانګ وي هغوی ته باید توصیه نه شي. او د کله چې کیوټي انټروال پرولانګیشن خطر څه دی وی ټي ورکوي وینټریکولر ټیکیکارډیا ورکوي. ما خپل یو ناروغ درلوده په واټ کې چې کونین هم ورته سټارټ کړل یو 2 ساعت وروسته وی ټي ورکړه بیا هم ډیسچارج ورکړه ورته. نو مقصد دا دی چې کونین دا هم د کوینډین په شان باندې تاثیرات لري او د وی ټي سبب کېږي. وینټریکولر ټیکیکارډیا کیوټي انټروال پرولانګ کوي. دلته ګوري کیوټي انټروال په دې کې چې پرولانګ دی پاسې یو شکل ورکړی. دا کیوټي انټروال کې څه کېږي دا پرولانګ کېږي. او بالاخره لاسټ دغه چې ما تاسو ته ویلي وو که نه چې لم لیډ ریورسل لم لیډ ریورسل لم لیډز ریورسل ریورسل دا لیم لیډونه یا اطرافي لیډونه چې موږ چپه کېږدو. ما تاسو ته ویلو چې ای وي آر به ګورو که نه نو ای وي آر لیډ به ګورئ. دا به په دې کې پازیټیو وي نارملي نیګیټیو دی که نه او اول او ایویل به څنګه وي هغه به منفي شي. اول او ایویل به څنګه شي او منفي شي. خو دلته اوس موږ تاسو ته ویلو چې بل اوس موږ ډیکسټروکارډیا باندې خبرې وکړې چې ډیکسټروکارډیا کې هم ای وي آر پازیټیو کېږي. په ډیکسټروکارډیا کې هم ای وي آر څنګه کېږي پازیټیو کېږي او په لم لیډ ریورسل کې هم. خو فرق به دا چې د وی 3 نه تر وی شپږه پورې به که چېرته لو ولټیج و ولټیج کم شوی و ورسره دا تغییرات و دا به ډیکسټروکارډیا وي. که دا ورسره نه و بیا به لم لیډ ریورسل وي. که چېرته یو ناروغ دی په ای سی جي کې ای وي آر پازیټیو دی ای وي آر مثبت دی ول ای ویل نیګیټیو دی نو بیا به لم لیډونو ته ګورو وی 3 تر 20 شپږ پورې. که چېرته ولټیج کم شي او ډیکسټروکارډیا به وي که ولټیج نارمل و لم لیډ ریورسل به وي. لیډونه هم چپه ایښي د ښي لاس لیډ هم چپ ته تړلی د چپ هم ښي ته تړلی. صحیح شو. this is your ECG. ECG finish. ECG د خیره خلاصه شوله.